اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين آمنوا بشک هغه کسان چې چا اسلام راوړ ثم کفروا دغه نه باندې کفر وکړو، ثم آمنوا بیا اسلام راوړ ثم کفروا بیا کفر وکړو، ثم ازدادوا کفرا نو په کفر کې دی مخ ته ولاړلو، لم یکن الله لیغفر لهم الله تعالی به هرگز دا رقم کسان نکی معاف ولا لیهدیهم سبیلا نه به داسې کسانو ته لار وښیي، یعنی سیخه لاره به نه ورته وښیي. دلته د ایمان نه مراد اسلام ده. په دې کې اشاره کیږي د منافقین طرف ته، هغه خلک چې اول وار باندې دی چې کله اسلام راوړ هغلته اراده نه وه چې دی به بیرته په شا سي. د اسلام په لاره کې مخته دی مشکلات ولیدل، اسلام راوړل بیرته کفر کول، دا د نینې په باطن کې د دی روان وي، یعنی دی په خولې باندې کوم کفر نه کوي. دلته الله تعالی هغه کسان ښیي چې په باطن کې د دی کفر بیرته شروع سي، چې دی ته معلوم سول چې یاره ولا په دې لاره کې خو مشکلات دي، چې کله اسانتیا کې وویني نو دوی پې ورسي، دی مخته کېږي، او چې کله مشکلات په دې لاره کې وویني په شا سي. خلوص باندې دی ایمان نه راوړی، خالص د خدای اطاعت نه قبول کړی. ولې الله تعالی په قرآن مجید کې وایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. حق لاره چې دا هغه سخته لاره ده، په دې کې هېڅ شک نشته. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. پریشانه کېږه مه، ډپریشن مه اخله، ته به هی غالب سي که ته صحیح مؤمن یې. شرط یې دلته دا ده. نو الله تعالی خو انسان ازموي، دنیا یې جوړه کړې دي دې دپاره ده. ثم ازدادوا کفرا نو په کفر کې بیا مخ ته ولاړو، په اسلام باندې ثابت نه وي. په اسلام دپاره قربانیان یو انسان که نسي ورکولی، الله تعالی د هغه په زړه باندې بیا یو وخت راسي مهر پرې ولګوي. خدای وخت ورکوي انسان د په باطن کې دا عمل بار بار تکراریږي، اسلام طرف ته بیا کفر ته. ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. خلکو کې داسې کسان هم دي وایي چې موږ ایمان راوړ په الله او په روز قیامت باندې، او الله تعالی وایي چې هرگز د ایمان نه ده راوړی. نو الله سبحانه وتعالی مخته وایي لم یکن الله لیغفر لهم، الله تعالی به داسې کسان هرگز نکي معاف، مغفرت به دوی ته نه وسي، ولا لیهدیهم سبیلا نه به دوی ته هدایت د سیخې لارې الله تعالی وکړي. او په دې لاره کې دعا باید انسان وغواړي چې یا الله په دې لاره کې ما ثابت قدم وساتي، یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، او د خدای نه دغه مدد وغواړي. الله تعالی بیا تاسو سره کومک کوي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان الله، اللهم ربنا اجعلنا منهم آمين يا رب العالمين.